درنو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه د ستاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. جګړې کندهار ته 18,000 کورنۍ بېځایه کړي. په جنوب کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي د بېځایه شوو کورنیو اوسنی حالت یو بشري ناورین دی. دغه کمیسیون رئیس سلطان محمد عایل وایي تر ورځ تربلې د خلکو بېځایه کېدل ډېرېږي خو هغوی ته د ژوند کولو هېڅ شرایط نه دي برابر شوي. یوې سرچینې رسنیو ته ویلي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد کابل ته رسېدلی او هلته یې د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله سره کتلي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم وردګ ویلي چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ لس کسیزه پلاوی په مسکو کې جوړېدونکي کنفرانس ته د ګډون لپاره ځي. او په کندهار کې د فوټبال ولایتي سیالیو اتلولي د یکشنبې په ورځ د فراه ابو مسلم لوبډلې د کندهار له اتفاق لوبډلې وګټله. په دغه سیالیو کې د کندهار پر دوو لوبډلو اتفاق او ځوانانو سربېر د سپین بولدک ولسوالۍ خوست فراه او هرات اټک مینرلي فوټبال لوبډلې برخه اخیستې وه.